ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکی کندوز کې د ښاري خبرو اترو تر سرلیک لاندې سره غونډه په دغه راټولېدنه کې د اماراتي ادارو مسؤلینو روان کال خپل ترسره کړي ټول فعالیتونه له خلکو سره شریک کړل د جنایي جرمونو په تور د 6 تنو نیول کېدل د کندوز امنیه قومندانۍ پولیسو تیرو 4 ساعتونو کې د 2 ښځو په ګډون 6 تنه د جنایي جرمونو په تور نیولې دي او په امام صاحب ولسوالۍ کې د 15 چاپاندازانو ترمنځ د وزلوبې جالبې او په زړه پورې سیالۍ ترسره کېدل باتورانو کور دا د باتورانو کور کلی څوک نیولی شي دا د نزمریانو کور دا د باتورانو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د دې ساعت مهمه وروستیو خبرونو ته مو زه جګو لطیف د کندوز ملي ټلویزیون څخه هرکلی کوم نن دوشنبه د 1440 هجري قمري کال د جمادی الاخره 28 او د 1403 لمریز کال د مرغو میلسمه چیرې 2023 میلادي کال د دسمبر له 10 نیټې سره سمون خوري د کندوز ولایت سیمهییزو ادارو د ښاري خبرو اترو تر سرلیک لاندې غونډه کې روان کال خپل ترسره کړي فعالیتونه له خلکو سره شریک کړل په یاده غونډه کې د عامو خلکو سربیره د ولایت د ګڼو اماراتي ادارو مسؤلینو هم برخه اخیستې وه چې روان کال یې د اړوندو ادارو لاسته راوړنې او فعالیتونه له راغلو ګډونوالو سره شریک کړل جزئیات یې په چمتو کړي راپور کې دلته د کندوز ولایت ښاروالۍ ریاست له لوري د ښاري خبرو اترو تر سرلیک لاندې ستره غونډه جوړه شوې چې پکې مسؤلینو د ګذر وکیلانو په لویه کچه عامو خلکو ګډون کړی دغه غونډه کې د کندوز ولایت د ټولو سیمهییزو ادارو مسؤلینو د روان کال په لړ کې خپل ترسره کړي فعالیتونه او کاري راپورونه له ګډونوالو سره شریک کړل مسؤلینو د دا ډول غونډو جوړول مهمه او ارزښتناکه یاد کړل او زیاته یې کړه چې دا ډول غونډې د خلکو د ستونزو اورېدو په برخه کې لا ښه فرصت برابرولی شي ټول رئیسیبانو چې هغه کومه فلانونه کومه لاسته راوړنې درلودلې هغه د ملت حضور ته وړاندې کړې او کومه پیشنهادات چې د ولسو هغه له ځان سره یادداشت کړل هغه لپاره به په راتلونکي کال پلانونو کې انشاءالله ګنجایش ورکوي د 1403 کال تر دا مهاله د کندوز امنیه قومندانۍ د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلینو د نشهیي توکو د قاچاق په 228 قضیو کې 218 تنه نیولي او د قانون منګولو ته سپارلي دي له دې سره د دغه ولایت قومي مشرانو د دا ډول ګټورو ناستو د جوړېدو له امله د اړوندو مسؤلینو مننه وکړه او زیاته یې کړه چې دوی کولی شي په دې ته ورته ناستو کې خپلې شته ستونزې مخامخ له اړوندو مسؤلینو سره شریکې کړي مسؤلین د ټولو اداراتو دلته راغلي دي او هغوی خپل مفصله کارکردګي ملت ته وړاندې کوي او ملت د دوی کارکردګي نه خبرېږي او ملت خپلې خبرې د دوی سره کم مشکلات چې ملت لري دا د دوی سره شریکوي در حضور مسئولین محترم از اونها سوالایی که دارن مشکلاتایی که در محیط و در منطقهشان دارن ایره به یکدیگر شریک میسازن و یک گفتمان ملی است و ایره ما یک گام مثبت و یک گام ارزنده و یک گام خوب میدانیم د قانون حاکمیت ته باید ترجیح ورکول شي له دې سره د کندوز ولایت مقام مرستیال اسلامي امارات خلکو ته د حساب ورکونې په برخه کې ژمن وباله او زیاته یې کړه چې د هرې ورځې په تېرېدو سره خلکو ته ګڼې اسانتیاوې د برابرېدو په حال کې دي محترمو د اسلامي حکومتولۍ یو مهم اصل هغه عدالت دی په کوم نظام کې چې عدالت و هغه نظام به باقی پاتې بقا به پیدا کوي که خدای مکړه عدالت ته منځ ولاړی ظلم او وحشت منځ ته رالی الله دې نه کوي نو بیا چې هغه هر رقم نظام یې هغه بیا نه پاته کیږي کندوز ولایت کې د ښاري خبرو اترو تر سرلیک لاندې دا غونډه داسې مهال ترسره کیږي چې اوس مهال په دغه ولایت کې حکومتولي تر بل هر وخت په ښه توګه روانه ده او د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د بیا رغونې په برخه کې ګڼې پروژې د تطبیق په حال کې دي د کندوز ولایت امنیه قومندانۍ پولیسو د 2 ښځو په ګډون 6 تنه د جنایي جرمونو په تور نیولي دي مسؤلین وایي یاد کسان په تیرو 4 ساعتونو کې نیول شوي چې له لومړنیو څېړنو وروسته به اړوندو قضایي ارګانونو ته وسپارل شي
د کندوز امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت امنیتي پولیسو په تیرو 40 ساعتونو کې د 2 ښځو په ګډون 6 تنه د جنایي جرمونو په تور نیولي دي. په نیول شوو کسانو کې 4 تنه د اخلاقي فساد او 2 تنه بیا د غلا په تور نیولي او اوس مهال تر ګرویګونو لاندې دي. د کندوز ولایت امنیه قومندانۍ جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې عمومي مدیریت لخوا نه د کندوز ولایت په مختلفو ساحو کې 6 کسه مجرمین نیول شوي دي، 2 زنانو په شمول باندې 4 د دې نه فساد اخلاقي په تور باندې نیول شوي دي او 2 هم د غلا په تور باندې نیول شوي دي. دغه نیول شوي مظنونین به د لومړنیو په پلټنو نه وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي. له بلې خوا نیول شوو کسانو د لومړنیو څېړنو پر مهال پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او زیاتوي چې بیا به په یادو ناوړه کړنو فعالیتونو لاس پورې نه کړي. نوآماده است از قندوز هستم تبدیل به سرقت مرا ذبیح الله هستم ایالت قندوز مرا با اتهام فساد اخلاقی مرا دستگیر نموده. د یادولو وړ ده چې د اسلامي امارت له بیا حاکمیت را په دې خوا هیواد کې امنیت په بشپړ ډول خوندي شوی او د جنایي جرمونو کچه 0 ته راټیټه شوې ده. د 209 الفتح قلو اردو له دارالعلوم او دارالحفاظ څخه 140 تنه فاضلان فارغ او د فضیلت پګړۍ ورپسر شوې. فراغت په دغو مراسمو کې یو شمېر علماو او مسؤلینو د علم پر ارزښت خبرې وکړې او له فارغ شوو کسانو څخه یې وغوښتل چې خپل هیواد او ولس ته صادقانه خدمت وکړي. بلخوا یو د فارغ شوو کسانو خوښي څرګنده کړه چې د اسلامي امارت مسؤلینو لخوا ورته د علم حاصلولو ښه زمینه برابره شوې. جزئیات یې له بلخ ولایت څخه د شمس الله لمن په راپور کې. په شمال زون کې د 209 الفتح قلو اردو له دارالعلوم او دارالحفاظ څخه د فاضلانو او حافظانو د فراغت په دغو مراسمو کې علماو او مسؤلینو د علم پر ارزښت او د علم په ترلاسه کولو خبرې وکړې او د یادو فارغانو لخوا یې هیواد او ولس ته پر صادقانه خدمت کولو ټینګار وکړ. فضلای کرامو، نن ورځ تاسو ته الله کریم بهترین مقام نصیب کړي. تاسو اوس له مرتبې د مخدومیت نه ووتلاست، تاسو اوس په مرتبې د خادمیت کې رالاست، تاسو اوس د جامعه خادمان یاست. کسانی که با قرآن هر چند نزدیک باشند، قرآن را هر چه اندازه یاد بگیرند بارشان سنگین‌تر می شود. باید برای قربانی بیشتر آماده بشوند. شما همان اشخاصی هستید که این بار را امروز به دوش خود گذاشتید. همدارنګه د دغې قل اردو ویاند وایي چې دا د یا دارالعلوم څخه د فراغت 3مه دوره ده چې 144 فاضلان او 20 تنه حافظان د فراغت وروسته د فضیلت پګړۍ پر سر کوي. نن لله الحمد د 209 الفتح قل اردو په دارالعلوم کې د 3مې دورې څخه تقریبا 140 تنه فاضلین نن فارغ شول چې په دغو 144 تنه فاضلینو کې 144 تنه د دیني علومو څخه فارغ شول او باقي 20 نفر د حفظ څخه فارغ شول. دا په 209 الفتح قل اردو کې 3مه دوره وه چې په لسګونو تنه فاضلین ټولنې ته وړاندې کیږي. بلخوا دغه فارغ شوي کسان د اسلامي امارت لخوا د علم د ترلاسه کولو لپاره پر رامنځته شوو اسانتیاوو خوشحالي څرګندوي او وایي چې خپل علم به د ټولنې او اسلامي نظام د بقا او پایښت په موخه کاروي. الحمدلله موږ په ډیر ښه همت سره خپل علم تر سره رسولی دی او موږ نور مسلمانانو ته هم دا خواهش لرو چې مجاهدین چې خپل همت وکړي ښه په قوت او په شوق سره خپل علم تر پایه ورسي. موږ د اسلامي امارات څخه ډیر خوشحاله یو او ډیره مننه ځینې کوو چې موږ ته دغه زمینه برابره کړه چې په ډیره ارامه فضا کې او په ډیره ښه کارونه مو سرته ورسول. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره د هیواد په هر ګوټ کې د زده کړو ترلاسه کولو په موخه ګڼ فرصتونه رامنځته شوي دي او ورځ تر بلې دغه فرصتونه د پراخېدو په حال کې دي. په امام صاحب ولسوالۍ کې د شپېته چاپندازانو ترمنځ د وزلوبې جالبې او په زړه پورې سیالۍ ترسره شوې. د وزلوبې دغه سیالۍ د کندوز ولایت د سپورټ او بدني روزنې ریاست له لوري د دې ولسوالۍ په سکي لوبغالي کې د یوې ورځې لپاره ترسره شوې چې د مرکز او ولسوالیو 80 چاپندازانو پکې برخه اخیستې وه. د یادولو وړ ده چې تر دې وړاندې هم ورته سیالۍ د مرکز کندوز سربیره یو شمېر ولسوالیو کې ترسره شوې وې چې ګڼ شمېر کسان یې نندارې ته ورغلي وو.
درنو لیدونکو دا و دې ساعت مهم وروستي خبرونه تر بیا بلې خبرې ټولګي مو په پاک راوسپارم ښې چارې باتورانو کور دا د باتورانو کور کلی څوک نیولی شي دا